د خیبر پختونخوا په ضلع کوهستان کې د باران دوران د غرونو ښویدو په وجه شارع کوراکورم په 15 ځایونو کې بنده شوې ده چې په وجه خلکو ته تګ راتګ کې سخت مشکلات دي او په سړکونو د ګاډو رش جوړ شوی دی. دې سره ګڼ شمېر ګاډي د ځمکې راښویدو یا لینډ سلایډینګ په وجه په لاره کې ګیر شوي دي. د کوهستان کنټرول روم تر مخه د لینډ سلایډینګ ملبه لرې کولو دپاره امدادي هلې ځلې پیل کړې شوي دي، ولې دغه ملبه څومره وخت کې لرې کېدی شي په دې هکله تفصیل اخلو د خپل همکار د موجوده صحافي او په کوهستان کې کارکونکي سیف الله صاحب نه. جی سیف الله صاحب تفصیلات ہم خبر کئی. جی گزشتہ روز شدید بارش کے باعث شاہراہ قراقرم لوئر کوہستان کے علاقے میں مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے شاہراہ ٹریفک کے لیے مکمل بند رہی، جن میں گلوز، ججال، شیطان پڑی اور کیال شامل ہے. جبکہ اب ہماری بات ہوئی ڈپٹی کمشنر لوئر کوہستان سید سیف الاسلام شاہ صاحب سے. ان کا کہنا تھا KKH کی بحالی کے لیے کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے. بشام تا پٹن روڈ ٹریفک کے لیے مکمل بحال کر دیا ہے، جبکہ کیال پل سے زرکھاڑ نالے تک مختلف مقامات پر روڈ ٹریفک کے لیے مکمل بند ہے. اپر کوہستان برسین لیبر کیمپ سے مشینری روانہ کر دی گئی ہے روڈ بحالی کے لیے. مزید ڈپٹی کمشنر صاحب کا کہنا تھا بشام سے KKH روڈ مکمل ٹریفک کے لیے بحال کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈپٹی کمشنر صاحب کا کہنا تھا شام تک جو ٹریفک روانی ہے وہ بھی ہو جائے گی اور روڈ کو مکمل بحال کر دیا جائے گا ٹریفک کے لیے. سیف اللہ بھی رش دکھائی دے رہا ہے، لوگ وہاں پہ جو سڑک کے اوپر ہیں زیادہ رش ہے؟ جی اس وقت بالکل شاہراہ جو ہے مکمل شاہراہ پر مکمل ٹریفک جام ہے. لوگوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں، بڑی تعداد میں لوگ اس وقت ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لوئر کوہستان کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کام کر رہی ہے اور امید ہے شام تک یہ تمام چیزیں، یہ جو پرابلم ہے، یہ سالو ہو جائیں گے. شکریہ سیف اللہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.